اخلی په سنا قدم ګرځي پر تیار جهان، اخلی په سنا قدم ګرځي پر تیار جهان، پورته د اسمان زړه کې د ژوند لار. زمن د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم ناوړه ګناهونه. ګرځي پر تیار جهان، اخلی په سنا قدم ګرځي پر تیار. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدرمنو اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم، په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې پر تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم ناوړه ګناهونه. درنو اوریدونکو، د ناوړه ګناهونو له جملې څخه یوه ناوړه ګناه دا ده چې نارینه یا ښځینه خپل ځان لپاره مصنوعي ویښته ولګوي. د مسلم حدیث دی. راویه د حدیث حضرت اسما بنت ابي بکر رضی الله تعالی عنها ده. هغه فرمایي یوه ښځه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په خدمت کې حاضره شوه. هغې ښځې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وویلې ای د الله رسوله، زما د لور واده دی خو د هغې ویښته لیدلي دي ویښته نه لري، آیا زه هغې ته مصنوعي ویښته لګولی شم؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې ښځې د خبرې په ځواب کې وایي لعن الله الواصلة والمستوصلة. الله رب العزت په ویښته لګوونکې او چاته چې ویښته لګیږي په دواړو باندې الله لعنت ویلی دی. همدارنګه د مسلم بل حدیث دی. راوی د حدیث حضرت جابر رضی الله تعالی عنه دی. هغه فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم له دې کار څخه سخته منع کړې چې یوه ښځه د لږ غوندې مصنوعي ویښته هم په خپل سر ولګوي. لنډه دا چې درنو اوریدونکو، نن سبا چې کوم مصنوعي ویښته او داسې نور شیان خویندې یا ورونه په خپل سر کې لګوي، دا ټول حرام دي. دا د الله رب العزت د قهر او د الله رب العزت د لعنت سبب او لامل دي. یو څوک قوارک دي، په سر او مخ نخري کوي، په بیلابیلو نندارو کې څو قسمه ځان جوړوي او بیلابیل ماسکونه کاروي. دغه ټول حرام دي او په الهي لعنت کې داخل دي. په اسلامي ټولنه کې تاسو یقین په الله وکئ. ځینې داسې اعمال او داسې کړنې زموږ خویندو او ورونو نه صادرې شي، یقین په الله وکئ چې د دوی په کړنو باندې کافر شرمیږي. هغه خور چې ځان ته مصنوعي ویښته لګوي په کوژده او په واده کې ګرځي، یا هغه ورور، رسول الله وایي چې الله په دوی باندې لعنت ویلی دی. نو چې دوی لعنتیان شول، کم نسل چې د دوی نه رویږي، د هغو نه به څه امید موږ او تاسې وساتو. الله دې په موږ رحم وکړي. همدارنګه درنو اوریدونکو، د ناوړه ګناهونو له جملې څخه یوه ناوړه ګناه د ښځو او د نارینهو یو بل سره مشابهت او ورتوالی دی. د دغه فطرت څخه چې الله رب العزت خپلو بندګانو ته ورکړی او هغوی ته یې حلال کړی دی، دا هم دی چې نر باید د خپلو صفاتو حفاظت او ساتنه وکړي او ښځه د خپلو صفاتو حفاظت او ساتنه وکړي. ځکه هر جنس الله رب العزت له خپلو اوصافو سره پیدا کړی. اوس که ښځه له نارینه سره ځان مشابه کوي او نر له ښځینه سره ځان مشابه کوي، دا د فطرت خلاف کار دی. نه یوازې دا چې د فطرت خلاف کار دی، بلکه په ټولنه کې فساد او شر ته لمن وهل دي او عاملین یې په حرامو کې ښکیل دي.
هر کله چې د یو عامل لپاره په شرع کې د لعنت اخطار ورکول شوی وي نو هغه کار حرام دی او کوونکی په لویه ګناه کې ښکیل دی. د خبرې څرګندوالي لپاره په دې ځای کې تاسو ته د حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما روایت را نقلوم چې بخاري په خپل کتاب کې را نقل کړی. هغه فرمایي لعن رسول الله صلی الله علیه وسلم المتشبهین من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. ابن عباس رضی الله تعالی عنهما فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم په هغو سړیو چې له ښځو سره مشابهت او ورتوالی کوي لعنت ویلی. همدارنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم په هغو ښځو لعنت ویلی چې هغه له سړیو سره مشابهت او ورتوالی کوي. همدارنګه په بل روایت کې راځي لعن رسول الله صلی الله علیه وسلم المخنسین من الرجال والمترجلات من النساء. رسول الله صلی الله علیه وسلم په مخنسو سړیو هغه سړي چې د ښځو پیښې کوي او په هغو ښځو چې د سړیو نقل کوي رسول الله په دې دواړو باندې لعنت ویلی. یاد ولرئ درنو اوریدونکو چې د مشابهت او د ورتوالي ډیر ډولونه دي. کله کله په حرکاتو او سکناتو کې وي، یعنی دا چې ښځه د نارینه په شان ځان جوړ کړي او نارینه د ښځې په څیر ځان جوړ کړي او د ښځې په څیر په لاره مزل کوي او یا هم د خبرو کولو په وخت د ښځو عادتونه کوي. همدارنګه دغه مشابهت کله کله په لباس کې وي، لکه نارینه چې د ښځې جامه واغوندي او ښځینه د نر جامې واغوندي. تاسې یقین په الله وکئ نن ورځ د ورونو جامه د خویندو په ځان ده او د خویندو جامه د ورونو په ځان. هغه لباس او هغه جامه چې الله او محمد رسول الله د خویندو لپاره بیان کړي اکثره خویندې د دې نه محرومه دي. معذرت غواړم لمنې تر ترخرګونو پورې شلیدلي دي، څیرې دي. خورې پوه شه په دې جامه باندې الله په تا باندې لعنت وایي، محمد رسول الله په تا باندې لعنت وایي. نو هغه مونځ روژه به تا ته چیرته ګټه در ورسوي؟ او هغه جامه او هغه لباس چې الله او رسول الله د مسلمانانو ورونو لپاره بیان کړي هغه د ورونو په ځان نشته. نارینهو لپاره جایز نه دي چې د ښځو په څیر غاړکۍ، بنګړي، ګونګړي، غوږوالۍ او داسې نور شیان واغوندي. نن ورځ خو د اکثر ورونو په غاړه کې لاکتونه هم پراته دي او په لاسو کې دسپندونه هم دي، غوږوالۍ یې مچولي دي. دا مخنسین دي. لکه څنګه چې نارینهو ته د ښځو لباس جایز نه دی، ښځو ته هم د نارینهو مخصوص لباس جایز نه دی. باید هر یو خپل خپل لباس واغوندي، ځکه هر یو په خپله جامه ښه ښکاري. د ابو داود حدیث دی، راوي د حدیث حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه دی. هغه فرمایي لعن رسول الله صلی الله علیه وسلم الرجل یلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل. رسول الله صلی الله علیه وسلم په هغو نارینهو لعنت ویلی چې د ښځو په څیر جامې اغوندي. همدارنګه په هغو ښځو یې لعنت ویلی چې د نارینهو په څیر جامې اغوندي. نه خویندو، نه ورونو، خویندې باید خپل هغه مخصوص لباس واغوندي چې الله او محمد رسول الله ورته بیان کړی. نارینه هم هغه لباس او جامه واغوندي چې د هغه سره ښایي، ځکه هر یو په خپل جامه او په خپل لباس کې ښه ښکاري. که نارینه د ښځو سره ورتوالی کوي یا ښځې د نارینهو سره ورتوالی کوي، په هر څه کې چې وي په دې دواړو باندې بیا الله او محمد رسول الله لعنت ویلی. الله رب العزت دې موږ ته د نیکو اعمالو توفیق راکړي. همدارنګه درنو اوریدونکو، د ناوړه ګناهونو له جملې څخه یوه ناوړه ګناه د ویښتو تورول دی. سمه خبره دا ده چې ویښته تورول حرام دي، ځکه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې اړه سخت وعید اورولی. د ابو داود حدیث دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي یکون قوم یخضبون فی آخر الزمان بالسواد كحواصل الحمام لا یریحون رایحة الجنه. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي په آخره زمانه کې به داسې قوم پیدا شي چې هغوی به سرونه په تور رنګ یعنی په وسمې باندې توروي، لکه څنګه چې د کوترو بڼکې وي، هغوی به د جنت بوی هم حس نه کړي.
رسول الله دا خبره تهدیداً کړې. نن سبا دغه عمل ډیر شوی. ډیر بوډاګان او سپینګیري شته چې ویښته توروي، خلکو ته دوکه ورکوي چې له دې څخه ډیر زیانونه او فسادونه راولاړیږي. د بیلګې په توګه خلکو ته دوکه ورکول، د حقیقت خلاف ځان ښکاره کول او داسې نور. په دې کې هم څه شک نشته چې دغه سلوک پر خلکو ځانګړی اثر کوي. هو دا خبره له نبی کریم صلی الله علیه وسلم څخه په سمه توګه رانقل شوي چې تاسو ویښته په نکریزو سره رنګولی شئ چې په دې توګه د ویښتو رنګ یا سور کیږي یا زیړیږي او یا هم بل ډول رنګ غوره کوي. همدارنګه کله چې ابو قحافه د حضرت ابابکر صدیق رضی الله تعالی عنه پلار د مکې د فتح پر وخت د محمد رسول الله په وړاندې حاضر کړی شو، د سر او ګیرې ویښتې ډیر سپین ول. نو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله هغه ولیده وی فرمایل غیروا هذا الشیب بشیء واجتنبوا السواد. مسلم حدیث دی. دغه زوړوالی یعنی د ویښتو سپین رنګ په یو شي بدل کړئ، خو له توروالي څخه ځان وساتئ. چې د دې نه وروسته بیا ابو قحافه د نکریزو په وسیله د خپلو ویښتو رنګ بدل کړ. پاتې شوه د خویندو په اړه چې آیا خویندې د خپل ویښته تورولی شي که نه شي. ځینې علما په دې اند دي چې دا حکم هم د خویندو لپاره دی هم د ورونو لپاره. لکه څنګه چې ورونه خپل ګیره او ویښته نشي تورولی، همدارنګه خویندې هم د خپل سر نشي تورولی. اما ځینې علماو بیا په دې مسئله کې توسع کړي، د خویندو لپاره هغوی د جواز قائل دي. الله رب العزت دې موږ ته هدایت وکړي. الله رب العزت دې زموږ ورونه او خویندې په سمه لار باندې روان کړي، ځکه ډیر داسې ګناهونه دي چې هغه موږ معمولی بولو، خو په حقیقت کې انسان د هلاکت او د دوزخ تر کندې رسوي. نو زما هدف او مقصد هم د دې خپرونو په وړاندې کولو کې دا دی چې هغه ګناهونه وپیژنو چې موږ یې معمولی بولو، لکن په اصل کې هغه هلاک کوونکي دي. خو الله دې توفیق راکړي چې د الله پیغام او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغام په خلاصو غوږونو باندې واورو او په خپل ژوند کې هغه عملي کړو. په همدې هیله درنو اوریدونکو نور به م واورو، خو د یوې دمې نه فرسی پاگیاو دریگو او خاورو خړ میدان، فرسی پاگیاو دریگو او خاورو خړ میدان. اخلی په سنا قدم ګرځي پر تیار جهان، اخلی په سنا قدم ګرځي پر تیار جهان. پورته د اسمان زړه کې دا دستور سپین کاروان، پورته د اسمان زړه کې دا دستور سپین کاروان. اخلی په سنا قدم ګرځي پر تیار جهان، اخلی په سنا قدم ګرځي پر تیار جهان. درنو اوریدونکو بیا هم زموږ سلامونه ومنئ. د ناوړه ګناهونو له جملې څخه یوه ناوړه ګناه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په احادیثو کې دې ګناه لپاره ډیر سخت وعید رسول الله بیان کړی، د زیروحو شیانو انځور جوړول یا تصویر جوړول دی. د بخاري حدیث دی. راوی د حدیث ابن مسعود رضی الله تعالی عنه دی. هغه فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل ان اشد الناس عذابا یوم القیامة المصورون. یقینا چې د قیامت په ورځ به د الله رب العزت په وړاندې تر ټولو سخت عذاب د انځور جوړونکو وي. نن ورځ ځینې خلک دي د نقاشي په کسب باندې خپل ورځ تیروي، ځان ته او خپل اولاد ته د دې لارې نه ډوډۍ او مړۍ راوړي، او حال دا چې رسول الله وی ان اشد الناس عذابا یوم القیامة المصورون. یقینا چې د قیامت په ورځ به د الله رب العزت په وړاندې تر ټولو سخت عذاب د انځور جوړونکو وي. همدارنګه د بخاري بل حدیث دی. راوی د حدیث حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه دی. هغه فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل ومن اظلم ممن ذهب یخلق کخلقی فلیخلق حبة ولیخلق ذرة.
رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله فرمایي له هغه کس څخه بل ظالم کوم دی چې زما د تخلیق په څیر یو څه جوړول غواړي نو دغه خلک دې یوه دانه پیدا کړي او یوه ذره دې جوړه کړي او موږ ته دې وښایي نشي کولی. همدارنګه د مسلم حدیث دی، راوی د حدیث ابن عباس رضی الله تعالی عنهما دی، هغه فرمایي کل مصور فی النار یجعل له بكل صورة صورها نفسا فتعذبه في جهنم. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي هر انځور جوړونکی به اور ته داخل شي او د لپاره به د ده د یو انځور جوړولو په بدل کې یو بدن جوړ کړی شي او د هغه هر یو بدن ته به په دوزخ کې عذاب ورکول کیږي. ابن عباس رضی الله تعالی عنهما فرمایي خامخا انځور جوړول غواړئ او اړین وي نو د ونو انځورونه جوړ کړئ یا د هغو شیانو انځورونه جوړ کړئ چې په هغې کې روح نه وي. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په ویناوو کې چې د انځور نه منع راغلې مراد د دې نه د هغو څیزونو انځورونه دي چې هغه روح لري لکه انسان، حیوان او داسې نور. اکثر علما په دې اند دي د هر هغه شي انځور که هغه سوری لري که نه لري، که شایع وي یعنې مطبوع وي که په لاس جوړ شوی وي یا دې ته ورته په نورو څیزونو باندې نقش شوی وي دا ټول حرام دي. مسلمانانو ته پکار ده چې د شرعي نصوصو درناوی وکړي او هغې ته ځان تسلیم کړي، ځان په بېځایه مباحثو کې ښکیل نه کړي او د ځان خلاصون لپاره دې له بېځایه دلیلونو جوړولو څخه ډډه وکړي او داسې دې نه وایي چې زه خو عبادت نه کوم او نه ورته سجده کوم، هسې مې جوړ کړي دي. که یو هوښیار انسان د انځور له امله د خپرېدونکو بدیو له جملې څخه یوازې یوې بدي ته پام وکړي چې له انځور جوړولو او یا انځور ښکلو څخه څومره فساد خپرېږي نو هیڅکله به دغه ناوړه کار ونه کړي. بدي په دې ډول ده که موږ او تاسې وګورو او غور وکړو نو د همدغو فاسدو عیاشو او عریاني انځورولو له امله په ټولنه کې فساد او بېحیایي خپره شوې او لا پسې خپرېږي. همدغه لوڅ او بربنډ انځورونه دي چې زموږ او ستاسو عوام او په خاصه توګه نوي ځوانانې د بربادي او لعنت کندې ته برابر کړي دي. نو موږ او تاسو ته پکار ده چې په خپلو کورونو کې انځورونو ته ځای ورنه کړو تر څو د رحمت د ملائکو مخه ونه نیول شي. د بخاري حدیث دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي لا تدخل الملائکة بیتا فیه کلب ولا تصاویر. کم کور کې چې سپی او انځورونه وي هغه کور ته د رحمت ملائکې نه ننوځي. په ځینې کورونو کې خو د کفارو د عبادتخانو او معبودانو انځورونه د دې لپاره ایښي وي چې د کور ښکلا پرې برابره کړي. په داسې حال کې چې د دې حرمت نور هم زیات دی دې ته ورته هغه انځور چې ځوړند شوی وي د نورو انځورونو په نسبت ډیره ګناه لري. ځوړند شوي انځورونه ځینې له دې امله وي چې د دوی په وړاندې ډیر عزت لري، ځینې غم تازه کوي او ځینې نور پکې د فخر او تکبر ته درجې هم رسي او ځوړند کولو سره داسې نه ویل کیږي چې دا انځور یوازې د یادګار په توګه دی، ځکه ریښتینی یاد خو د زړه یاد دی چې له امله یې له ژبې څخه د خیر دعا وځي. نو ښکاره شوه چې د هر ډول انځور له کوره ویستل اړین دي. دا مې د پلار تصویر دی، دا مې د ورور تصویر دی، دا زما د واده دی، دا زما د دستربندي دی. نه ورونو دا ټول لرې کوي، په دې باندې الله خفه کیږي، په دې باندې رسول الله خفه کیږي او په کومې کوټه کې چې داسې تصویرونه او انځورونه زړیږي هغې کوټې ته د رحمت ملائکې نه داخلیږي. نو ولې ځان د الله د رحمت نه لرې کوئ؟ ولې ځان د الله د رحمت نه محروموئ؟ خو هغه انځورونه چې د اړتیا وړ شیانو باندې وي لکه په کتاب، کتابچو او داسې نورو له دې هم باید د امکان تر حده ډډه وشي. هو هغه انځورونه چې د حکومت لخوا په زوره تپل کیږي او چاره ترې نه وي لکه پاسپورټ یا پیژندپاڼه او داسې نور نو د اړتیا په مهال کارول انشاءالله کومه ستونزه نه لري. په هر حال ځان ساتل ترې غوره دي ځکه الله وایي فاتقوا الله ما استطعتم، تر کومه چې ستاسو په وس پوره وي له الله رب العزت څخه وویرېږئ. همدارنګه درنو اوریدونکو
د ناوړه ګناهونو له جملې څخه یوه ناوړه ګناه خوب په بله بڼه بیانول. خوب کې د یو څه لیدلي یا د سره د خوب لیدلی نه دی، خو د دې لپاره چې خلک دوکه کې هغو ته وایي چې داسې او داسې خوب مې لیدلی. ډېر خلک داسې دي چې خوب اړوي لکه خوب یو ډول لیدلی وي او بیانوي بل ډول. په دې ترتیب غواړي چې د خلکو په وړاندې ځان غوره حساب کړي یا غواړي چې په خپل دښمن باندې خپله ویره کینوي. داسې خلک هم شته چې د خوبونو په اړه بېلابېلې عقیدې ساتي او له همدې امله ډېر خلک د دې ډول خوبونو له امله دوکه خوري، په داسې حال کې چې د هغو خلکو په اړه په حدیث کې سخت وعید راغلی کوم چې خوب په بله اړوي او د خوب په لیدو کې دروغ وایي یا پکې زیاتی کوي. محمد رسول الله فرمایي، د بخاري حدیث دی، یقینا دا ډېر غټ دروغ دی چې یو کس هغه چاته ځان منسوب کړي چې د ده پلار نه وي، یا هغه داسې خوب بیان کړي چې ده نه وي لیدلی، او یوریا عینه ما لم تره، یا د رسول الله په اړه داسې خبره وکړي چې دغه خبره رسول الله صلی الله علیه وسلم کړې ده او هغه خبره رسول الله صلی الله علیه وسلم کړې نه وي، او یقول علی رسول الله صلی الله علیه وسلم ما لم یقل. همدارنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، د بخاري حدیث دی، من تحلم بحلم لم يره كلف ان يعقد بين شعيرتين ولن يفعل. چا چې له ځانه داسې خوب جوړ کړه چې ده نه وي لیدلی، نو هغه ته به د قیامت په ورځ داسې تکلیف ورکول شي چې د اوربشو 2 دانو ګنډه کولو امر به ورته وشي چې دا 2 اوربشې وګنډه، او هغه به هیڅکله هم دا ونه شي کولی. لنډه دا چې د څه ډول کار دعوه یې کړې وي همغه ډول سزا به د آخرت په ورځ الله رب العزت ورکوي. بله ورځ چا راته وي چې په بلخ کې داسې یو کس پیدا شوی دی چې ځان ته ملا هم وایي، کومه کورنیو کې چې هغوی سرمایهدار وي یا مادیاتو والا وي، څوک چې مړه شوي وي، دا ورشي هغې کورنۍ ته وایي چې فلانی ما بېګا ولیده چې په جنت کې و، او راته ویلې چې ته لاړ شه په دیو باندې سلام ووایه، د دې لپاره چې د هغو د جیبونو نه پیسې وشلی. دا ملا نه دی، دا عالم نه دی، ځکه هغه څوک چې ملا او عالمي داسې دروغ نه وایي ځان د الله په قهر و غضب کې نه ګرفتاروي. نو تاسو ته م وایم چې په هر چا باندې د ملا او د عالم نوم مږ دی. ملا او عالم هغه چاته وایي چې په قرآن پوهیږي، په احادیثو پوهیږي، په قرآن او په حدیث باندې عمل کوي او تاسو ته حق بیانوي. الله دې موږ د خپل دین او د خپل کتاب او د محمد رسول الله د سنتو پابند ولري. په همدې هیله درنو اوریدونکو، دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم، تاسو ټول په لوی او بخونکي الله سپارم. پاتې ژوند مو نیکمرغه، ښاد، بریالي او کامیاب ستورو سپین کاروان پورته د اسمان زړه کې دا د ستورو سپین کاروان، شپې هم په فضا کې بدرګې د سجدو کوي، دا ستړې نړۍ ځل د توحید د پلوشو کوي، دا ستړې نړۍ ځل د توحید د پلوشو کوي. غرونه که دشتونه دي وچې که بحرونه دي، غرونه که دشتونه دي وچې که بحرونه دي، امر ته د رب تسلیم ځمکه او رنګین اسمان، امر ته د رب تسلیم ځمکه او رنګین اسمان. اخلی پاسنا قدم گرزی پر تیار جهان، اخلی پاسنا قدم گرزی پر تیار جهان، پورته د اسمان زړه کې دا د ستورو سپین کاروان، پورته د اسمان زړه کې دا د ستورو سپین کاروان. لکتم العدم یې د ژوند د دنیا پیدا کړله، نشه د قدرت یې د مخلوق سپینه رڼا کړله.